په یاد ولایت کې د تیرې شنبې په ورځ د سوالګرو راټولولو عملیات ترسره شول چې په لړ کې په لسګونه سوالګر ونیول شول. د سوالګرو راټولولو کمیسیون غړي سبحان الله اعظم خبره چې په نیول شویو سوالګرو کې زیاتره حرفوي سوالګر او ډیری په نشهیي توکو روږدي کسان او کمې اړمنو چې دا دی د مهال د اړمنو سوالګرو سره د خوست ولایتي ادارې مشرتابه د ځانګړي لوري انساني همدردۍ او شفقت له مخې د خوراکي توکو مرسته وشوه. په هغه سوالګرو کې چې کوم مستحقین وو مجبور وو د مجبورۍ سوالګرۍ ته مخه کړې وه. د خوست ولایت مقام له لوري د والي صاحب له لوري دوی سره اړین توکي مرسته وشوله او هغه سوالګر چې د غریبۍ د مریضۍ له وجې سوال کړلو هغه سیتمې ته مرپی شولو او هغه سوالګر چې دوی کار روزګار کولی شو هغه ښاروالۍ ته او نورو اداراتو ته مرپی شولو. مسؤلین وایي د سوالګرو راټولولو چاره د یو منظم پلان پر اساس ترسره کیږي او اسلامي امارت د ټولنې هر قشر ژوند بهتر کولو لپاره هڅې جاري ساتي. حیرت نه وي چې د تیرې شنبې په ورځ خوست ښار کې د ځانګړو عملیاتو په ترڅ کې تر 200 زیات سوالګر راټول او ونیول شول چې زیاتره حرفوي سوالګر وو.